سلامونه او درنښت. هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. پاکستاني پولیسو، پاکستاني استخباراتو او په ټوله کې پاکستاني امنیتي ادارو په پراخ لاس و افغان کډوالو ته په پاکستان کې دننه لاس ور اچولی دی. نیسي یې په موټرو کې اچي، تاڼو ته وړي او د ډیپورټ کولو کوشش یې کوي. جایداد یې ځینې ضبطوي، پیسې ځینې اخلي، په تورونو یې توروي، مختلف ډول تکلیفونه ورکوي او د تکلیف ورکولو هدایت دوی ته سوی دی چې افغان کډوال په تکلیف دا ځل وباسي. یعنې له 10 جولای څخه دوی ته هدایت دا دی، د دوی بادارانو دا هدایت ورته کړی دی چې دا کډوال په تکلیف باندې وباسي. اوس موږ ته د افغانانو په صفت باندې څه پکار دي؟ د افغانستان اوسني حکومت ته یا د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ د افغانستان ولس ته څه کول پکار دي چې په کور دننه دی او هغه ولس د ډایسپورا یا د هیواده د باندې اوسیږي ودیو ته څه کول پکار دي؟ دا هغه څه دي چې نن پر دې باندې په څو لنډو جملو کې خبره کوو. اوله خبره خو دا ده چې په افغانستان ته کې دننه د دې کډوالو زم کېدل، دې کډوالو ته امکانات رسول، دې کډوالو ته امتیازات ورکول، دا کډوال په ټولنه کې حل کول نه یوازې د حکومت کار دی او نه یوازې د خلکو کار دی. په دې کې دا درې سره لوري ککړ دي. اول لوري خو دا دی چې بهر میشتي افغانان چې پخوا یې $100 استول افغانستان ته، اوس په کار ده د 100 پر ځای که وس ولري 1.5 واسطې 1.1 واسطې د میاشتې چې په افغانستان کې د پیسو سرکل، د پیسو چکر دا زیات سي او خلک راکړه ورکړه وکړي، کاروبار زیات سي، څو افغانستان له اقتصادي بحران نه وژغورل سي. او دومه خبره د همدغو بهرمیشتو کډوالو لپاره دا ده، د بهرمیشتو افغانانو یا ډایسپورا دپاره دا ده چې دوی په د خپلو سیمو اوسیدونکو ته چې دې پیژني د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې هر څوک د خپلې سیمې، مثلا د لوګر سړی د لوګر د کډوالو ملاتړ وکړي، د بدخشان سړی د بدخشان د کډوالو ملاتړ وکړي، د ننګرهار سړی د ننګرهار، داسې د هر ولایت د سیمې اوسیدونکي دي د خپلې سیمې د کډوالو مالی ننګ وکړي، لږ پیسې دي ورکړي، بېشکه $100 دي ورواستوي، د میاشتې $10 دي ورواستوي، $50 دي ورواستوي. خو هغه غریبې کورنۍ چې د دوی د سرکل په روان سي، د ژوند چارې یې پر مخ ولاړې سي. دا یوه موضوع ده د بهر میشتو افغانانو دپاره زموږ خواست دی، زموږ غوښتنه ده، په ټولو به دا کار کوو. دومه خبره تر دې ور اخواته دا ده چې په کور دننه افغانان چې دي، زه د حکومت برخې ته البته راځم، په کور دننه افغانان چې دي هغوی په کار دي چې دغه افغانان په خپلو سیمو کې ضم کړي، په خپلو سیمو کې داسې په ټولنه کې دننه کې په ټولنه کې داسې حل کړي چې سبا نه ټولنې ته مشکل ځینې پیښ سي او نه دوی ته مشکل ځینې پیښ سي، زموږ له ټولنې څخه، زموږ له خلکو څخه، زموږ له ولس څخه، ځکه دی په پاکستان کې په یو بل ماحول، په یو بل دنیا، په یو بل چاپیریال کې رالوی سوي دي. نو ورسره جوخت په کار دا ده چې هغه ځایي خلک چې مځکې لري، جایدادونه لري، کورونه لري، په کرایه ورکوي، هغوی په کار دي چې کرایه ورته راټیټه کړي نسبت د دې چې کرایه ورسره لوړې کړي. نو که ولس د دوی سره ملاتړ وکړي، د دوی سره کومک وکړي، د دوی سره لا نور، یعنې ولس خواخوږي کړي، که لا نوره خواخوږي ورسره وکړي، دغه افغان کډوال به پر خپل وطن باندې زړه کښیني او د پاکستان دا ارمان به نه پوره کیږي چې دی په افغانستان کې بحران راوستل غواړي. درېیمه خبره د حکومت ته، که څه هم د طالبانو حکومت د په خپله اندازه باندې هڅه او کوشش کوي، کوشش یې روان کړی دی، خو تر دې ور اخواته دوی ته په کار دي چې د دنیا د هر هیواد دروازه ور وټکوي او دا پرپوزل یې وروړي چې پر موږ باندې د کډوالو داسې یو سیلاب را روان دی، موږ ته د مرستې اړتیا ده او د دې په منیجمنټ کې باید ملګري ملتونه په خپله د UNHCR یا د ملګرو ملتونو د کډوالو برخه دوی مرسته وکړي، دوی ملاتړ وکړي، دوی کومک وکړي او طالبان په خپل سرکل کې له بېلابېلو هیوادونو څخه مرستې وغواړي، خاص کر د خلیجي هیوادونو څخه، خاص کر د افغانستان له دوستو هیوادونو څخه. د هغوی دپاره لږ پیسې دي، خو د بېلابېل هیوادونو مرسته وکړي، دا د افغانستان دپاره لویه پیسه کېږي او د افغانستان د دې کډوالو سرکل په چلیږي او په دې شکل باندې موږ کولی شو چې د پاکستان د عزایمو مخه ونیسو. څلورمه تر ټولو لویه عمده او مهمه خبره دا ده د افغانستان د اوسني حکومت لپاره چې موږ د پاکستان د سفیر، د پاکستاني سفیر د اعزار پر ځای باندې پر دا موضوع باندې د هغوی د ازار هڅه شروع کړو. یعنی په ټوله دنیا کې داسې کېږي، سفیر باید تعقیب سي، سفیر باید وڅارل سي، سفیر باید تنګ سي، څارې خواته ځي هلته باید د افغانستان امنیتي ادارې ورته ولاړې وي، یعنی مځکه ورباندې سره کړل سي. دا یوازې پر سفیر باندې نه، په همدې شکل باندې که چیرې موږ د دې کډوالو مخه نیسو یا رښتیا دې کډوالو ملاتړ کوو، نو په کار دی اول خو پاکستانی سفیر وشړو، مخکې ورتور کړو، افغانستان یې وباسو، که بیا دا نه سو کولی کم از کم مځکه او کړۍ دومره ورباندې راتنګ کړو. زه دلته نن یوه ډېره مهمه خبره کوم، ملګرو دا واورئ، دا در سره شریک کړي، دا تر خلکو تر چارواکو ورسوي چې هغوی دا کار کولی شي. ګورئ
ما ته ځینې ملګري وایي چې دا د بهرنیو چارو د وزارت کار دی او دوی دا نه غواړي دا کار وکړي. ښه د ملي امنیت کار څه شی دی؟ د افغانستان د ملي امنیت دنده څه شی ده؟ د افغانستان ملي امنیت هغه ټول پاکستانیان تنګ کړي. زه دا نه وایم چې ونیسي بندیان یې کوي وتړي، عین هغه اعمال ورسره وکړي لکه په ټوله دنیا کې چې خلک کوي، تنګ کوي، دایرې پر تنګ کوي، تکلیفات ورته پیدا کوي، مشکلات ورته پیدا کوي، ما یې وژني، ما یې وهي، ما یې خوږوي، هیڅ درد مه ورکوي، دایره پر تنګه کوي. څاره چې بازار ته ځي باید د شا لخوا درې د افغانستان د استخباراتو کسان په پسې دوه یې مخ ته رواني، دا چا سره چې ویني چې هغه باید دروازې ته د سفارت شاوخوا باید خلک ولاړ. همدا ډول د یونیورسټیو متعلمین چې دي طالب العلم بولي، دا باید چې په افغانستان ته راغلي دا باید تنګ کړل چې پر دیو باندې مځکه باید سره کړل چې او د دیو هر حرکت باید وڅارل شي. همدا ډول هغه کمپنۍ او هغه پاکستاني اشخاص په افغانستان په حکومت کې دننه کار کوي هغوی باید وڅارل. ما نن دا خبره ځکه پر ویډیو باندې وکوله چې ځینو کسانو ما ته زنګونه وویل چې وروره ته موږ ته وایي موږ خو دا په وس نه ده پوره، دا خو د بهرنیو چارو د وزارت په وس پوره ده. د بهرنیو چارو وزارت په وس یې شړل پوره دي، نه شړي نو ستا په وس یې تنګول پوره دي، ولې نه تنګوي؟ زه خو دا وایم پاکستانی باید په افغانستان کې پر هره نقطه تنګ کړل شي، پر هره نقطه مجبوره کړل شي چې افغانستان ترک وتښتي. په افغانستان کې چې هر پاکستانی موجود دی هغه استخباراتي دی، هغه د پاکستان استخباراتو ته کار کوي، هغه په افغانستان کې جګړې ته لمن وي، هغه په افغانستان کې بلې جګړې ته لمن وي، په افغانستان کې تشکیلاتو ته کار روان کړی ده. زه به پر دې باندې یو تفصیلي ویډیو بیا کوم چې په کومو برخو کې تشکیلات روان دي یا په کومو برخو کې کیږي یا کوم ملاقاتونه سوي دي یا کوم ملاقاتونه کیږي. دا نه ساده خبره ده او نه د عادي موضوع ده. زما په نظر باندې که د افغانستان د بچ کوشش کوو، افغانستان له بلې جګړې ژغورو. ګورئ ما ته خلک وایي چې ته د طالب ملاتړ کوې، زه د سولې ملاتړ کوم. خدای دې وکړي چې په زنده‌آباد او مردآباد سبا د طالب تخته یو څوک ورچپه کې راځي چې بیرته د ډاکټر صاحب اشرف غني راشي، د هغه پلویان دي راشي، کرزی صاحب دي راشي، هر څوک چې راځي په یو جمهوري او بې جنګه طریقه، په یو سوله ییزه طریقه باندې دي راشي. په داسې طریقه دې د طالب سره د تخت ونیسي لکه کرزی صاحب چې و اشرف غني ته ورلکه. موږ هېڅ اعتراض نه لرو، اما په جګړه موږ اعتراض لرو، په جګړه موږ مخالفت کوو، په جګړه موږ مخنیوی کوو. که طالب د جګړې لارې دروازې خلاصې پرېږدیم صحیح کار نه دی، کیبل پرېږدیم صحیح کار نه دی. په افغانستان کې د پاکستانیانو شتون که هغه د سفیر په بڼه وي، که هغه د کمپنۍ د مالک په بڼه یا د شریک په بڼه وي، زه د شریک خبره ځکه بیا یادوم، یو څو واره یادوم بیا به یې سمه یاده کړو، او که هغه د په کومه کمپنۍ کې د مامور په بڼه یا په دولتي اداره کې د سکیلز ورکر په بڼه وي یا د محصل په بڼه وي، دا ټول په افغانستان کې د جګړې د پاره بارود دي پراته دي، جګړې ته لمن وي. ځکه یې موږ مخالفت کوو. کنې نور نو زما له پاکستاني سره څه بدي ده، څه دښمني مې درسره. خدای زما په وطن کې جګړه غواړي، موږ وایو ته وروره دلته جګړه مه کوه. د دې ثبوتونه شته، د دې دپاره دوی ملاقاتونه کړي دي، ډېر اسناد موږ ته رالېږل شوي دي، ډېر اسناد موږ ته په لاس راغلي او دا کار دوی کوي. که چیرې خلک د افغانستان د بهرنیو چارو پر وزارت باندې بل تاسو پوهېږئ هغوی څه پوهېږي هغوی ته زه وایم که تاسو اعتراض د بهرنیو چارو پر وزیر یا پر وزارت باندې وي نو تاسو خو دغه شان کولی شئ. دا دې مخ وروسته درته وویل دغه کار خو وکړئ، مځکه پر سره کړي، دوی په خپله ولاړ شي، د بهرنیو چارو وزارت دې ته اړ نیسي چې هغه ووایي چې وروره ولاړ ځه یا مه وځه. نو خبره دا د افغانستان به له جګړې ګورو او له خپلو کډوالو سره به مرسته کوو، کډوال به څارو هم، کډوال به ګورو هم چې په کډوالو کې دوی خپل شان راوانستی. پخوا یې په دا تېر کال کې داسې کړنې کړې وې، نو نور دې افغانستان بحران ته ټېله کوي. زموږ وروستی د ټولو افغانانو به هڅه او کوښښ دا وي چې افغانستان له بحرانه وساتو، د یوه داسې افغانستان په هیله چې هیڅ بحران نه وي پکښې، د یوه داسې افغانستان په هیله چې پر خپلو پښو ولاړ وي، آزاد وي، خپلواک وي او ګټه ګاونډیانو ته ورسېږي، مرسته یې ورسېږي. خدای مو شاده پاته بریالي لره. میرویس افغان تر بلې ویډیو پر لویه لاس پارې آباد اوسئ.